درنو ملګرو، هغه تیره ویډیو کې موږ په دې متل خبرې کولې چې مار ته په لستوڼي کې ځای مه ورکوه، او ما درته ویل چې د دې متل په یوه نوې بڼه به هم خبرې کوو چې ځینې خلک مار نه یادوي، خاص وایي پلانی د لستوڼي مار دی. که یو کس تا ته ووایي چې ولا راځه ستا هم ژوند سم نه ده، زما هم نه ده سم، یو کاروبار به پیل کو، ته هم ورسره ومنې، ورته وایې چې وروره خدای دې خیر درکړي چې په ما دې ګټه لورېږي، سمه ده راځه. نو یو کاروبار شروع کړئ چې کله کاروبار سم شي، تکلیفونه وګالئ، همغه کس بیرته درته وایي چې ولا وروره نور زه غواړم دا شراکت ختم کم. نو ته ووایې چې ښه، په سختیو کې تاوانونو کې دې زه در سره ملګری کړی وم، اوس مې له کاره لرې کوې. نو دغه کس ته خلک څه وایي؟ د لستوڼي مار. یا مثلا یو کس وي غواړي ستا سره کاروبار پیل کړي، یا یو کس وي ته غواړې ورته خیر ورسوې، یو کومک ورسره وکړې، نو یو بل څو خبر سي چې ته د همغه کس سره یا کار کوې یا ورسره کومک کوې، نو هغه درته وایي چې د پلانی د لستوڼي مار دی، ترې آزاد ګرځه. مطلب یې دا وي چې د ستا ښه رسولو کې کیدای سي تا ته یو ګزار درکړي، یو ټک درکړي او تاوان درته ورسوي. نو ښه خبره دا ده چې د چا د لستوڼي مار جوړ نه سو، که ښه یې راسره وکړه ښه ورسره وکړو، او له چا سره په دې تمه هم ښه ونه کړو چې ولا سبا به زموږ سره ښه وکړي. ښه وخت.